د کندهار ښاروالي د سږ کال د بېساري چټکو او پراخو انکشافي فعالیتونو په لړ کې تازه د ښار د مهمو بنسټیزو چارو له ډلې د مینا برج سړک د اساسي رغولو چارې رسما پیل کړې. ستا رغونې ته مو مټې دي رانغښتې ابادېږي به و زخمي افغانستان جوړېږي به. مینا برج سړک چې د ښار په 10مه ناحیه کې موقعیت لري د 1 کیلومتر په اوږدوالي او 10.5 متره په پلنوالي سره په اساسي او معیاري ډول رغول کیږي او د بشپړېدو وروسته به د احمد شاهي جادې سره ونښلول سي چې دا به د ښاري تګ راتګ په برخه کې مهم بدلون رامنځته کړي. د سړک په طبقاتو کې موږ سب ګریډ، سب بیس او همدارنګه بیس کورس لرو چې هغه هر لایه به لیر په لیر باندې د کمپکشن څخه وروسته جوړیږي. ځینو پرمختللو انجینري وسایلو او ماشینریو په واسطه سره به د دغه کار موده رالنډیږي به هم او کیفیت تضمین بیا هم کیږي. دا هغه سړک دی چې پخوا بند و خو اوس د کندهار ښاروالي له لوري بیرته خلاص سوی او د بیا رغونې چارې په چټک ډول روانې دي. پر دغو چارو شاوخوا 19 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کندهار ښاروالي له انکشافي بودیجې تمویلیږي. نو اوس خو دا ټول محل په خوشحاله دي ځکه چې په دې خاطر په خوشحاله چې څه مشکلات چې وي هغه ډېر ژر دفع کیږي. یعنې د ورځې مشکلات راځي، مریض راځي، جوړ راځي، ناجوړ راځي، د شپې راځي. د ښاروال صاحب څخه موږ ډېر خوشحاله یو، د امارات څخه ډېر خوشحاله یو. د چارو د تطبیق پر مهال هر ورځ 50 تنه فني او غیر فني کارګر په کار کولو بوخت دي او ټاکل شوې ده چې ټولې چارې به د 2.5 میاشتو په موده کې بشپړې سي. وجه د مخته لاسته راوړنه ده، وجه دا در مخه ډېره کچه وه، ډېره خټې وې، بد حالات. کندهار ښاروالي د بنسټیزو انکشافي چارو له لارې د ښار د نښلولو، منظمولو او د ښاري خدمتونو د پراختیا لړۍ په پوره ځواک روانه ساتلې ده. زمون وینا زمون تن وطن افغان وطن